محترم مسلمانانو نارینه او زنانه او اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کلا مدینه منوره ته هجرت وک د هجرت اولنې کالو اسلامی تاریخ زمونږ استادو دغه د هجرت د ډومبۍ اولنۍ ورځې نه شروع شو. عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دور خلافت د اغا خطونه ولراتل یو خط تراغه پاغي کې لیکلیو چې فلان کې کار په شعبان کې شوه دی. هغه ته پوښتنه وکړه چې کم شعبان خو په هر کال کې راځي، نو پته نه وه چې شعبان د کم کال د راروان د تیر شوي د 2-3 کاله مخکې صحابه کرام را جمع کړل او ورته ویل چې راځي یو تاریخ خپل جوړ کو چې پته لګي چې کم سن کم کال. صحابه کرامو نے مشوره اخستله. بعضی صحابه کرامو او فرمایل چې تاریخ ړومبۍ او اول ورځ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه شروع کو. مثلا یو کار کې د موږ بوایو چې د دې دومره وخت وشو د نبی علیه السلام د مرګ نه پس دومره وخت وشو. هغه ویل چې د نبی علیه السلام د وفات ورځ د تاریخ نه جوړو ځکه یو خو په دې کې د نبی علیه السلام مرګ بار بار یادول دي او دا موږ ته خفګان او درد را رسوي. دویمه دا د عیسایانو کار دی چې د عیسی علیه السلام او د نورو پیغمبرانو د وفات ورځې یادی او هغه مناوي. چا ویل چې نبی علیه السلام په کوم ورځ نبی شوی دی مکه کې هغه ورځ به هغه سن به زمونږ اولنې کال او ورځ شي، خو د هغې پوره تاریخ نه معلومېده. بعضو صحابه کرامو نورې مشورې ورکړلې. عمر رضی الله عنه ورته فرمایل چې قرآن کریم کې آیات ته الله فرمایي لمسجد اسس من اول یوم احق ان تقوم فيه. یو جماعت چې په اول ورځ جوړ شوی دی په دې کې ودرېږه، او د هجرت په اول ورځ مسجد قبا جوړ شوی دی. الله د هجرت ورځ ته اول ورځ ویلې ده او مسجد قبا په عمدق ورځ جوړ او آباد شو. نو ملګرو ته ویلې چې زمونږ د تاریخ شروع به د نبی علیه السلام د هجرت د اول ورځې نشي. نو په هغې باندې اتفاق راغی. او زمونږ استاسو تاریخ چلیږي دې ته هجري وایي. هجري معنا د نبی علیه السلام د هجرت نه چې شروع دی، داغه د تاریخ پیدایش نه هم نه دی، نه د تاریخ وفات نه دی، نه د نبوت د ورځې نه، بلکې د هجرت اولنۍ ورځ دا زمونږ د تاریخ اولنۍ ورځ جوړه شو. په هغې باندې 1441 کاله تیر شو او 1442 کال او د هغې جماد الثاني دا جماد اولا هغه میاشت روانه ده. د حساب فرض کفایي دی په مسلمانانو د دې یادول چې دا به پیژني
او غالبا چې موږ او تاسو ګورو د خپلو ځانونو کورونو د اولاد نه شروع وکړو نو په سلو کې تقریبا د نیمې نه ډېر مسلمانان هغه اسلامي تاریخ او میاشتې نه پیژني. الله رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، د الله پنیز 12 میاشت دا کال دی. زمنګ د اسلام اولنی میاش محرم وی، دویمه صفر ای، دریم ربیع الاول، سلورم ربیع الثانی او پنځم جمادی اول، شپږم جمادی ثانی، وم رجب، اتم شعبان، نهم رمضان، بیا شوال، بیا ذوالقعده، بیا ذوالحجه. دا نور حسابونه موږ ته یاد دي: جنوري، فروری، مارچ، اپریل، حمل، ثور، جوزا، اسد، سرطان، بساق، سپرلی، آل، پشکال، بادرو، دا ټولو مسلمانانو ته یاد دي، خو اسلامي میاشتې ورته نه دي یادي. په کار ده چې د دې یادول موږ او تاسو شروع کړو. په یوه ورځ کې انسان ته یادېږي، یو عالم سره د جومات یا یو قاري سره کینې او ورته ووایي چې زه دا میاشتې یادوم، اولنی محرم، دویمه سفر، دریمه فلانکۍ، دا به زه یادې کړم چې زما ذمه ادا شي او څه ناڅه اسلامي تاریخ راته زده شي. نو زموږ د هجرت اولنی کالو چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره کې د هجرت نه تقریبا یو څو میاشتې پس د عائشه رضی الله عنها سره واده وکړ. واده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عائشې سره په شپږ د شوال میاشت کې وشو، کوم ته چې موږ او تاسو د وړوکي اختر واړه اختر میاشت وایو. مخکې وړوکي اختر تیر شي، ورپسې شوال په اوله اختري، او بیا ذوالقعده، نو ذوالحجه کې بیا لوی اختر راشي. د نبی صلی الله علیه و آله وسلم واده د عائشې سره چې نبی علیہ السلام ور داخل شه په هغې باندې د هجرت اولنی کال او د شوال واړه اختر میاشت وه. واده د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د عائشې سره د عائشې په کور کې وش، یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کور کې هغه برابر کړی شول او نبی علیہ السلام املته ورغلو. وجه دا وه چې د رسول الله علیه السلام هجرت شوی و، خپلې کوټې او کورونه لا نو تیار شوي. زمونږ مور عائشه رضی الله عنها فرمایي زه د کور نه بهر په میدان او دالان کې د جنکو سره ما لوبې کولې. مور مې راپسې آواز وکړو ام رومان، ای عایشې راشه. وایي زه په منډه رالم چې کور ته راورسېدلم، ساوم. انسان چې منډه ووایي ساه یې نه ودرېږي. وایي مور مې راته ویل چې ولې سایې؟ وایي ما ورته وویل چې مورې تا آواز وکړه او زه په منډه باندې حاضره شوم. وایي زه یې د لاسه ونیولم، د انصارو زنانه ناستې وې، هغوی ته ورکړم او هغوی زه سنگار او ډول کړم، ښایسته کړم او جوړ کړم او د نبی صلی الله علیه وسلم د واده دپاره تیار شو. په دې طریقه باندې زموږ د مور عائشه رضی الله عنها واده وشو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د عائشه سره د واده اوله شپه او واده دام د شوال میاشت وه، او کله چې اول کړی و په مکه کې، هغه ورځو کې چې ابوبکر صدیق ورکوله او موږ او تاسو ته کویدن وایو، هغه هم د شوال میاشت وه. خو په دغه کویدنو کې د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو نه اخراجات، پروګرامونه، خلک راغونډول،
او په هغې باندې خلک خبرول دا نه دي ثابت. دا زمونږ په مسلمانانو کې انتهایی غلط او ناروا او د اسراف نه ډک رواج راننوت. واده نه مخکې د جنۍ کور یا زور راوړي یا د هلک کور په خپله خوښه باندې کوژدنه جوړی کوژده جوړی کویدنه جوړی او په هغې کې خپلوان راجمع کوي چې ته راشه او ته راشه او ته راشه او ولې دومره خوراک تیار دی د فلانکي او د فلانکۍ کویدنه ده او وله ورې کړله. اسراف دې حد ته راورسېده چې زمونږ مسلمانان اوس د کویدنو پروګرامونه د ودونو نه لوی په شادي حالونو کې لمانځي. موږ ډېرې کویدنې ولیدلې، واده به 2 کاله پس کېږي، خو مسلمانان لګیا دي چې جنۍ ورکړه او دوی قبوله کړه. دا مسلمانان دا پروګرام دا په د واده په شانتې مناوي، که دا په شادي حال کې، که دا په حجره کې، که کور کې، او دې ته ډېر خلک را دعوت شي. دا ناروا ده، بدعت هم ده او اسراف ده. ستا د عمل که 10 چرګانو او که 100، که 10 دیګه وریجې وي او که 1، که غوښه 10 دړۍ وه او که 1 کیلو وه، چې په کویدنه کې ولګېدل او خلکو ته راجمع شو، جوابونه وشو، دا عمل اسراف دی. دا ټولې پیسې الله رب العالمین تا نه په ګناه کې مصرف کړلې، د دې انسان ته اجر نه ملاویږي. ان المبذرین کانوا، څوک چې اسراف کوي، اسراف دا د شیطان ورونه دي. اسراف تورې که سپینې، دا مسلمان چې په کویدنه کې 50,000 او 1,00,000 او 1,000 روپۍ لګوي، دا مسلمان د حق په ځای کې 10 روپۍ نشي لګولی. ایجاب او قبول طریقه دا ده، تا د چا نه رشته کوله، هغه به لور درکړي او ته به قبوله کړې، او په دغه وخت کې به څه خواږه تقسیم شي، خلکو ته ګوړه ماتې وایي چې نور هېڅ هم نه وي، ګوړه به راواغستلی شي او ماته به شي. د جنۍ کور او د هلک کور خبر شو، دا نکاح وشوه، په شرعي طریقه دا جنۍ ورکړی شو. د دې نه اخوا خلک خبرول، جوابونه کول چې د فلانکي د زوی خوړه ده او کویدنه ده او ګوړه ماتې دی او نومونه ورته ورکول او ډلې ډلې میلمانه راغوستل حرام او بدعت دي. تر څو پورې به موږ د قرآن او د حدیث دعوې کوو او دا دعوې به مو په ژبه وي او په عمل کې نه راولو، سره د دې دعوې موږ حاضرین او غایبین ښه په کلکه باندې د نوڼو او د زامنو کویدنې کوو. حالانکې د محمد رسول الله علیه السلام په ژوند کې نه دي راغلي، د صحابو په ژوند کې دا عمل نه و. هغوی به ولیمه کوله، ولیمه واجب ده. د واده ډوډۍ که نور د چا وس نه وي، هېڅ وس نه رسي، یو چرګ به راوړي د دې زمانې، او چې څو کسان دی خبرولی شي هغه به خبر کړي. زمونږ رواجونه موږ ډېر کړل، ودونه سخت شو، رواجونه کویدنو کې خرچې دي، نو څوک نه تیارېږي چې زوی له ښځه وکړي. ولې یو د کویدن خرچه، د نیم واده خرچه خو په هغې ده، د ډوډۍ نه ده یوازې، په دې کې جانبین یو بل نارینه او زنانو ته جوړې کېږي، بلکې عامو مشرانو ته نور رواجونه او رواجونه او رواجونه او قیمتي خوراکونه تیاري. نو چې دا کویدنه وشي، هلک هم زلمی دی، زنانه هم پیغله ده، واده نشي کولی. ولې؟ وایي چې څه پیسې وي هغه په کویدنه لاړلې، واده به اوس 2 او 3 او 5 کاله لیټ شي. نو دا دواړه چې څومره ګناهونه کوي، په دې کې د دواړو مور او پلار برابر شریک دي. ولې؟ دغه د کویدنې پیسې راخستی وې او نورې ورسره ملګرې کړې وې، او یا یې وس نه وی همدغې باندې
زنانې کور ته پیغله جنۍ واده کړې وې نو د زلمي حیا به محفوظ وې او د زنانه حیا به محفوظ وې، واده به شوی وې. د عائشه رضی الله عنها واده وشو. د هغې نه وروستو عائشه رضی الله عنها به یو خبره کوله او دا خبره زمونږ په معاشره کې هم ده، په عربو کې مشهوره وه چې کومه زنانه په شوال کې یا ذوالقعده کې یا د 2 اخترونو په منځ کې کومه زنانه واده شي نو شوال معنا هغه څاروی چې لکۍ جنډه اوچته نیولي او لتې وی. کم واده کومه زنانه چې په شوال کې یا د 2 اخترونو په منځ کې واده شي وای د ښځې او د خاوند کور ناسازه راځي، جنگ جګړې به اختلافات به وهل ټکول به. عربو به په شوال کې یا د 2 اخترونو په منځ کې ودونه نه کول، د 2 اخترونو په منځ کې ودونه سپیره ګڼل، وای کور نه برابرېږي. همدقه بعینه هغه د 1400 کاله زوړ رسم د مکې د قریش او د عربو د مشرکانو زمونږ مسلمانانو د دې دور ته راغی. د 2 اخترونو په منځ کې ښه مسلمانان ښکلو ږیرو والا ښه منځګزاري د دین دعوه کوونکي هم واده نه کوي. ولې؟ وای دا واده سپیره راځي د 2 اخترونو په منځ کې. زمونږ مور نه به واورو چې هغه څه وایي. هغه فرمایي زما ورکړه کویدنه دا د نبي علیه السلام سره په شوال کې وشوه، د 2 اخترونو په منځ کې ورکړم او بیا مې واده نبی علیه السلام چې ما سره په اوله شپه میلاوېده دا هم د 2 اخترونو منځ د شوال میاشت وه. او وفرمایي د عایشه وی وګورئ د نبی علیه السلام په دې دومره بیبیانو کې زما عمره محبوب او نبی علیه السلام ته خوښه بیبي بله کمه یوه ده. که د 2 اخترونو په منځ کې زنانه سپیره کېدلی او کور رانېدلی او واده ناسم راتللی، عایشه فرمایي د ټولو بیبیانو نه نبی علیه السلام ته زه محبوبه هم ومه، ګرانه مو ته ومه او ظاهري او باطني محبت هم را سره ډېرو، سره د دې چې ورکړې هم د 2 اخترونو په منځ کې او واده او اوله شپه هم د 2 اخترونو په منځ کې. عایشه رضی الله عنها له چې به څوک راله چې واده کوو نیټه ږدو د هغې به مشوره زنانو ته څه وه، کومې زنانه چې به راتللې او د دې نه به یې مشوره اخیستله د نکاح او د واده، وایي دې به ورته ویل چې تاسو خامخا واده کوئ نیټه ږدئ د 2 اخترونو په منځ کې د شوال میاشت نیټه کوي. ولې ما سره محمد رسول الله علیه السلام نکاح او واده دواړه په دې میاشت کې شوي دي. زما عمره خوش قسمته زما عمره نیکبخته بیبي د نبي علیه السلام زمانه بله نشته. زمونږ مسلمانان محرم کې ودونه نه کوي. دا بدعت هو چې د 2 اخترونو په منځ کې ودونه نه کول، دا د عربو د جاهلیت د کفارو رسم. نو په محرم کې ودونه نه کوو نو د شیعګانو رسم را ننوت. محرم ټوله میاشت ودونه بند، نکاحونه بند. ولی شیعګانو په ځان ماتم جوړ کړی دی، نو موږ هم ځانونه د هغوی ملګري کړل او ماتم چې واده به نه کوو نکاح به نه کوو. ولی محرم دی،
محرم دی د خلکو په خوله همدا یو اواز دی واده ولې نه کې اورېږه محرم تیر شي اورېږه محرم روان دی اورېږه محرم دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاح او واده په شوال کې وشو دا اولنې کالو او د عربو د مشرکانو هغه رسم د هغوی یو غلط نظر او سوچ چې شوال کې د دوو اخترونو په منځ کې واده سم نه راځي رسول الله علیه السلام په خپله رد داعی ته مسلمانې د قرآن او د حدیث تابعدارې هر رسم او هر رواج ته کوشش وکړه چې د خپل کور نه رد کړي په همدې کال د واده نه وروستو رسول الله علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ملګري جومات ته به راتلل اذان نه و په اسلام کې بلال رضی الله عنه به اوت آواز به کو الصلاة جامعه اے خلقو منز جمع تیار ده د الله اکبر دا آواز لا نه دی راغلی نبی علیہ الصلاة والسلام باندې ابتدا کې د سفر او د حضر منځونه ټول دو رکعاته فرض په اول د اسلام کې لا رمضان روزه نه و فرض د عاشورې لسمه ورځ روزه او د عرفې روزه په مسلمانانو داسې فرض و لکه د رمضان منځونه به مسلمانانو کول طریقه دا وه چې څه ټیم او څه وخت به صحابه کرام را جمع شو نو نبی علیہ السلام به ودرېده او جمع به ودرېده معلوم ټیم نو معلوم یو خو په هغه وخت کې ګړی نه وي او بله دا وه چې ترتیب د مانځه د را جمع کولو نه رسول الله علیه السلام فکرمندو صحابه فکرمندو چې د بلال آواز به تر کومه رسي او بل دا دی چې پته نه لګي چې د غرمې د مانځه وخت داخل دی که نه پته نه لګي د مازدیګر د مانځه وخت داخل دی که نه پته نه لګي چې سحر شپه ده که سبا دی صحابه کرام رسول الله علیه السلام راجمع کړل ویل چې منځونو له راځو پنځه وخته منځونه دي خو راځئ مشوره کوو چې کورونو کې ناس خلکو ته به څه پته لګي چې جمع تیاره ده دا داسې دور دی چې نه لډ سپیکر شته او نه ګړی شته نو ناستو خلکو ته به معلومات څنګه کیږي چې جمع تیاره ده نبی علیہ السلام په مانځه ودرېده صحابه کرامو بعضو صحابو مشوره ورکړه چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام یو جنډه به ودرو لوی بیرغ جنډه به جوړه کړو لیوا چې کله هم اوچتېدله خلکو ته به پته لګي جنډه ودرېده بس راځي به جماعت ته او جمع کې به شاملیږي رسول الله علیه السلام ورته فرمایي د جنډې پته د شپې بیا نه لګي او بل دا ده چې کور کې دننه او کوټو کې یو سړی کمره کې ناست دی د جنډې د اوچتېدلو او ښکته کېدلو نه خبرېږي دویمه رایه صحابه کرامو دا پیش کړه چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام د مانځه په ټیم کې به اور بلو یو اوچت ځای باندې به اور یو لوی اور بل شي رڼا به شي خلک به جمع له راځي رسول الله علیه السلام فرمایل چې اور د شپې ښکاري خو د ورځې پوره پته نه لګي او بل اور د مجوسو د اور د عبادت کوونکو آتش پرستو د عبادت نښه ده
او مسلمان په عبادت کې د کافر مشابهت نه کوي. درېمه رایه صحابه کرامو وفرمایل چې د الله رسول علیه السلام یو بوق بوالو بوق ښکرته وی لکه دا لډ سپیکرې چې دي داسې یو سرې نری وي او خولې کولا وی. یهود د خپل عبادت دپاره اواز په بوق کې لګوي، هغې کې چغه ووهي. صحابه وویل چې په دې بوق کې په دې ښکر کې به اواز کوو، خلک به اواز اوري، جومات ته به راشي. رسول الله علیه السلام وفرمیل چې بوق دا د یهودو د عبادت نښه ده. موږ په مذهبي کارونو کې په عباداتو کې د یهودو سره مشابهت نه کوو. زموږ دین ممتاز دی، جدا دی، یو امتیازي خصوصیت لري. څلورمه رایه دا وه چې د الله رسول علیه السلام ټلی به غږو، زنګ چې ورته وایي نصارا عیسیان وسپنه یا ټلی لکه د سکولونو کې چې والی کېږي داسې یو ټلی ده د هغوی د عبادت. هغې له ګزار په لرګي او وسپنه ورکړي، اواز یې خور شي. رسول الله علیه السلام فرمایي چې نه، په عبادت کې د عیسایانو مشابهت نه کوو. زمونږ دا دین د کافرو مشابهت نه مني چې هغوی سره موږ یو شان شو، بلکې د زناورو هم نه مني. نبی صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته فرمایي جومات ته چې راځې هره ورځ چې ته د دې جومات مونځ ګزارې په عمدې یو ځای باندې ټاکلی مونځ مه کوه. په دې جومات کې ځایونه بدلوه، کله هغه طرف کله هغه طرف، کله دا ځای کله هغه. ولې؟ وایي دا د اوښ مشابهت دی. اوښ چې په کوم ځای ودرېده همغه ځای کلک نیولی، بیا یې پکې ولاړي او بیا پکې کیني او سملاستل کوي. د اوښ صفت مه پیدا کوه. د جومات هر ګوټ، هر خاور او هر لیش الله ته په سجده ګواه که. سره د علمه زمونږ په جوماتونو کې د امام پسې شاته 4 یا 5 جانمازونه خاص دي. او څنګه خاص دي؟ داسې خاص دي چې دا جانماز دا د اجي صاحب دی، دا دویم دا د خان صاحب دی، دا دریم دا د متولی صاحب دی، دا بل دا د ملک صاحب دی، او دا اجي صاحب، دا خان، دا متولی راځي هر ورځ هر مانځه کې په دې خپل جانماز ودرېږي، بلکې دا جانماز د کور نه راوړی دی او د اوښ مشابهت کوي. نه ملا ورته وایي او هغه غریب خو ناخبره دی. په دې جومات کې دې نږدې جومات کې موږ مونځ کوو. بعضې ملګري هغوی ته به دا پته جانمازونه 2-3 به پراته وو، ولې دې باندې فلانکی صاحب ودرېږي فلانکی. زه ورځې مانځه ته پکې ودرېدلم، زموږ دا مسجد لا نه و جوړ. صرف د هغه اجي صاحب په جانماز زما خبراله، نور پې هغه ولاړو، قبضه پې د هغه وه. زما د خپې څوک او څنډه پې راله، دیکې راله راکړه چې اخواشه زما د جانماز نه. دا د دې عوامو ګرمتیا نه ده. ملا ورته نه وایي چې دا د اوښ مشابهت دی. نبی علیہ السلام صحابه وبه چې فرض په کوم ځای وکړه په هغه ځای به سنت نه کول، په جومات کې سنتو دپاره به هم ځای بدلولو. نو د عیسایانو، د یهودو، د مجوسو مشابهت نه کوو. فیصله ونه شوه، په اور باندې م رانله، په بوق، په ټلی، په جنډه، په دې باندې فیصله رانله. صحابه کرام لاړل. عبدالله ابن زید ابن عبد ربه یو صحابي دی او ځوان دی. هغه وایي خوب مې ولید، یو سړی روان دی او د هغه سره په لاس کې
ناقوس دی شپېلۍ ورسره ده. وایي ما ورته وویل او هغه سړي 2 جوړې جامې اچولې دي او شنې شنې جامې. وایي ما ورته وویل چې باباجي دا شپېلۍ خرڅې. وایي راته وایي په دې باندې څه کې؟ وایي ما ورته وویل چې زموږ د مسلمانانو د مانځه وخت راشي په دې کې به اواز لګو چې خلک جومات ته راشي. دغه بابا دا د شنو جامو والا راته وایي چې دا شپېلۍ پرېږده د دې نه بهترین شیز دله درکوم. وایي په خوب کې راته شروع شو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. وی دا وای او مسلمانان په دې راجمع کوي. عبدالله ابن زید ابن عبد ربه وی خوب می ولید. وی را روان چې کله دا سړی روانېده وی بیا یې راپسې په دې خوب کې غږ وکړه چې و مسلمانه دا خو اذان شي. کله چې جمع ودروئ اقامت کوئ همدغه الفاظ سنګل ووایه الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله یوزل اشهد ان محمد رسول الله یوزل حي على الصلاة يوزل حي على الفلاح يوزل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وزل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. چې جمع ودروي دا اقامت کوه. ودا خوب می یوه شپه ولید. همویل خوب دی. دویمه شپه بیا همدغه سړی روان دی شپېلۍ ورسره ده. ما ورته وویل دا خرڅې. وایي څه پکې؟ وایي ما ورته وویل چې زموږ د مانځه وخت راشي په دې کې به اواز لګوم. وایي همغه راته وویل چې د دې نه بهترین کلمات واوره الله اکبر الله اکبر اذان یې راته وکړ. درېیمه شپه مې بیا خوب ولید. ومې وویل چې دا خوب عجیبه خوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرالم ټوله قصه مې شروع کړه. وی رسول الله علیه السلام راته فرمایي انها لرؤیا حق دا حق او رښتینی خوب دی. دا د الله د طرفه دی. دا الله حکم راولېږه. همدا کلمات بلال ته وښیه. د بلال اواز اوچت دی او خوږ دی چې بلال په دې ښکلي اواز په مخ د ځمکه الله اکبر الله اکبر اواز ولګئ. بلال دغه دی چې پاسېده اذان شروع جمعات ته وخته په دیوال باندې ودرېده بلکې د جمعات په څنګ کې د یو زنانه کور هغې ته وخته. الله اکبر. عمر رضی الله عنه کور کې ناست دی. څنګه چې بلال ویل الله اکبر الله اکبر عمر را منډه کړه. لنګ او ساده ځان پسې راښکه په منډه راغی. یا رسول الله ما ته خوب کې څوک راغلی همدا اذان یې ما ته م ښودلی دی. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي عمره ستا د راتللو نه مخکې الله موږ ته وحی راولېږله چې دا د مسلمانانو اذان جوړ شي. عبدالله ابن زید ابن عبد ربه چې کله اذان وکړو نبی علیہ السلام وفرمیل فلله الحمد د الله حمد ادا کړه د الله شکر ادا کړه د الله رب العالمین ثنا صفت ویل. ولې مسلمانانو ته الله رب العالمین یو بهترین عبادت ورکړي. اذان ځان له عبادت. بلال ته به نبی علیہ السلام امر کو
أن يشفع الآذان ويؤثر الإقامة. أذان كلمات دبل وایا لك الله أكبر الله أكبر. پدې بابا دی با پیخ ویلې کېږي الله أكبر الله أكبر. دا به ډبل وی. أشهد أن لا إله إلا الله به ډبلي. هو أن يؤثر الإقامة إقامت به سنگل. دا کلمات به یو ځل وی. د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو حدیثونو کې اذان ډبل اقامت سنگل. خو په بعضې روایاتو کې اقامت هم د اذان په شانت ډبل راغلی دی. انکار به ترې نه کوې. ډبل اقامت لکه عامو جماعتونو چې کېږي دا شته، خو د دې نه غوره سنگل دی افضل. دا سنگل دا یو افضل دی او ډبل اقامت جایز دی که چا کو بالکل صحیح دی. څنګه چې څوک سره لانجه وکړي چې تا اقامت ډبل وکړه، بلکې موږ هم کله ناکله پکاري چې اقامت ډبل وکړو. عام یو ځل دی اقامت سنگل غوره دی او ډبل جایز دی. نو دوی به هغوی ته ناروا نه وایي او هغوی به دوی ته ناروا نه وایي. صرف د غوروالي خبره ده چې دا غوره دی. حدیثونه پکې ډېر دي او هغه جایز دی. که څوک ډبل اقامت کوي مونځ کې د ذرې عمره فرق نه راځي. الله رب العالمین مسلمانانو ته اذان ور نصیب کړ. عمدا اذان نصیب شي د مسلمانانو اولنې ماشوم پیدا شي عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. وی کله چې نبی علیہ السلام ته راوړو ابو بکر راولګېد. دای نیکو د لور د طرفه د ده نوسیو په ښي غوږ کې ورته اذان وکړه او په ګس غوږ کې ابو بکر رضی الله عنه دې ماشوم ته اقامت وکړه. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په تحفة المودود فی احکام المولود کې فرمایي ولی اسلام اول چې ماشوم پیدا شي دته په غوږ کې اذان کوي. وجه دا ده چې ماشوم دنیا ته راغی او د ده په غوږ د هر څه نه مخکې د الله د وحدانیت د الله د یووالي لویوالي اواز ولګي. ولی اذان دی په پیدایش اذان، نو بیا په وفات باندې الله اکبر څلور تکبیره جنازه. مسلمانه کله چې اذان وشي اذان پسې جمع ودرېږي یا نیمه ګنټه یا پاو وخت بعد پیدا شوي غوږ کې درته اذان وشه. د اذان نه وروسته ګورئ ځان تیار که جمع در باندې ودرېږي پته نه لګي نن یا سبا اذان نه وروستو جمع ودرېږي په تا به صلات جنازه د جنازې مونځ ادا شي. ماشوم په غوږ کې پیدایش سره یا په اومه ورځ اذان افضل دی غوره دی. امام ابو داود امام ترمذی رحمت الله علیه ډیرو علماو حدیثونه پکې راوړي دي. لږ لږ سندي کلامونه پکې دي. صحابه کرام او تابعین او تبع تابعینو نه د اذان نقل دی. په پیدایش سره سم د سوش یا په اومه ورځ باندې په ښي غوږ د ماشوم کې اذان او په ګس کې اقامت وشي او که دواړو کې اذان وشي هم فرق نه کوي. اذان د څه دپاره؟ اذان د دې دپاره چې مسلمانان راجمع شي، د مسلمانانو اجتماع او غونډه برابره شي. بل اذان د دې دپاره مسلمانان خبر شي چې د مانځه وخت را داخل شي. بل اذان کې دا فایده شوه چې پته به ولګي چې کوم ځای کې اذان کېږي دا دارو اسلام دی، دا د مسلمانانو ملک دی. او چرته چې اذان نه وي معنا دا ده دا دار کفر د کافر وطن دی. جابر رضی الله عنهما فرمایي کله چې به رسول الله علیه السلام موږ لیږلو او به ویل د جهاد دپاره لاړ شئ، شپه به تېره کوئ
غوږ کېږدئ چې د دې کلي والا سحر اذان کوي که نه، که د کلي نه د الله اکبر الله اکبر اواز او اذان راغی، حمله پې ونه کوي، مسلمانان دي، او که اذان یې نه کو بیا به کافري حمله وکړي. اذان کافران او شیطانان شړي. حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي کله چې اذان شروع شي شیطان ورخطا شي، منډه کې د اذان د اورېدلو سره وله ذرات د انسان نه چې کوم باد او هوا خارجيږي هغه ترې روانه یو منډه وایي چې اذان ختم شي بیا راشي، چې اقامت شروع شي بیا منډه کې، چې جمع ودرېږي نو بیا راشي، او مسلمانانو ته په زړه کې وسوسې ورچوي چې فلانکی کار دې رایاد که، هغه فلانکی کار دې نیمه کې پرېښې، یېرې خبرې سړي ته رایادوي. رسول الله علیه السلام فرمایي صفونو کې جوخ جوخ ودرېږي. دا د کوم مذهب خبره نه ده. جوخ جوخ ودرېږئ، منځ کې روونه مه پرېږدئ. ولې؟ شیطان په دې منځونو خالي ځایونو کې وځي او ننوځي او ستاسو په زړونو کې وسوسې اچوي، بیا پته نه لګي چې امام کم صورت وویل او څو رکاته وشو. حدیث کې راځي المؤذنون اطول الناس اعناقا، څوک چې اذان کوي د قیامت په ورځ د دنګو غړیو والا یعنې عزت والا به وکاله چې چا اذان وکړه. رسول الله علیه السلام فرمایي دا سړی د اذان د وجې نه الله جنتي جوړ کړ. رسول الله علیه السلام فرمایي که تاسو د اذان او د اولنی صف د اجر نه خبر شوئ بیا به په یو بل سره لاس واچوئ، قراندازي به کوئ چې پرون تا اذان کړی دی نن یې زه کوم، پرون ته صف کې ولاړ وې اول کې نن به زه ودرېږم. رسول الله علیه السلام فرمایي د مؤذن اذان چې کم کاڼې لوټه بوټې هر څه اوبی واوري د قیامت په ورځ د ده اواز چې په څه لګېدلی دی ګاړو سرکونو دیوالونو دا ټول به د ده د ایمان ګواهي ورکوي. نو اذان خو یو کس کوي، سونه خلک ناست دي خو یو به اذان کوي، دا نور خلک د دې اجر نه محرومه دي. رسول الله علیه السلام موږ او تاسو ته فرمایي کله چې تاسو د مؤذن اذان واورئ چې شروع شي هغه وایي الله اکبر الله اکبر، ته دا کلمه د ځان سره ووایه، هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله، ته ځان سره ووایه، هغه وایي حي علی الصلاه، ته ووایه لا حول ولا قوة الا بالله، هغه وایي حي علی الفلاح، ته ووایه لا حول ولا قوة الا بالله، هغه وایي الصلاة خیر من النوم، په سحر کې دقه الفاظ ووایه. رسول الله علیه السلام فرمایي د مؤذن جواب چې چا ورکه څومره اجر چې هغه ته الله ورکوي دومره اجر او ثواب تاله درکوي. اذان او د اقامت په منځ کې نبی علیہ السلام فرمایي دعا ډېره قبلېږي. اذان وش اقامت لا نه دی شوی، جمع نه ده ودرېدلې، رسول الله علیه السلام فرمایي دا دعا نه رد کېږي. په دې وخت کې ډېرې دعاګانې غواړي. زمونږ خو عادت دا دی چې اذان وش اقامت وش اخري رکعت به راشي دعاګانې رانه تېرې شي. د اذان نه وروسته رسول الله علیه السلام فرمایي چا چې دا وویل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رسول الله علیه السلام فرمای دا کلمات چې د اذان نه وروسته چا وویل بل روایت کې ورسره دا راځي انک لا تخلف الميعاد،
دا چې چا وویل حلت له شفاعتي، زما شفاعت الله د دپاره حلال او جایز کړ. د اذان نه رستو په نبي علیه السلام یو ځل درود، د اذان نه رستو رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. اذان د منځونو دپاره د ماشوم په غوږ کې رسول الله علیه السلام فرمایي یو مسلمان په صحرا کې دی، ګډې او چیلۍ ساتي، یوازې دی او اذان یې وکړه او بیا یې ځان ته په خپله اقامت وکړه، وایي الله به ده پسې دومره مخلوقات ودروي چې دا ټوله دنیا به ډکه شي او ټول به د ده دپاره د مغفرت دعا وغواړي. زموږ او ستاسو په دې ملک کې دا وبا دا کرونا په ټوله دنیا کې ده. بعضې خلک په دې کې د شپې اذانونه کوي، د رسول الله علیه السلام نه چرته هم په یو حدیث کې هم په دې کرونا یا وباګانو کې اذان نه دی نقل. د نبي علیه السلام په صحابو دور کې د عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین طاعون وبا د عمواس راغلی وه، خو صحابه کرامو اذانونه نه کول. زمونږ دلته یا پنجاب یا کراچۍ نیمه شپه د شپې 10 بجې جماعتونو نه، کورونو نه، چتونو نه، لارو کوڅو نه خلک اذانونه کوي. وبا مصیبت الله راولي، دعاګانې به غواړو، ګناهونه به ورته پرېږدو، خو اذان کول د دې دپاره په شریعت کې نه دی راغلی. بعضې خلک زمونږ د مردان ملګري دي، د جمعې مانځله راځي، ما سره ناست وو، وایي زمونږ په مردان کې اوس الله هغه د اذان رسم هم ختم کړ. مې د اذان څنګه رسم؟ وایي موږ چې به مړی دفن کړ نو د مړی به دفن شه، بیا به په قبر باندې هغه ته اذان کېده. د رسول الله علیه السلام په ژوند کې، د هغه په سیرت کې، د صحابهو بلکې د تابعینو، تبع تابعینو، امامانو نه دا نه دی نقل چې مړی دفن شي او په قبر یا د قبر په خوا کې اذانونه وشي. اذان بهترین عبادت، خو که څوک د اختر مانځه دپاره اذان وکړي موږ ټول امت به ورته ګمراه وایو. ولې؟ اختر مانځه دپاره نبي علیه السلام اذان نه دی کړی، نو په قبر یا د وبا او د کرونا دپاره هم اذانونه نه دي راغلي. اذان به څوک کوي؟ اذان به بلال کوي. نبی علیہ السلام ورته وایي اندا صوتن، اواز یې اوچت دی او خوږ اواز دی. اذان به په جومات کې د بابا ټیکه نه وي چې د شیخ صاحب او مولوي صاحب پلار دی، بس دا به اذان کوي. اذانونه زمونږ تباه شو. په جومات کې ښکلي اوازونو والا قاریان، خوش اوازې قاریان، ښایسته تجوید والا چې الفاظ داسې وایي چې څنګه الله نازل کړي دي، هغه اذان نه کوي. باباجي به اذان کوي، ولې؟ جومات له ځمکه ورکړې ده، دی به اذان کوي، ولې؟ د شیخ صاحب پلار دی او تره دی او نیکه دی. اندا صوتن، د اذان خوب عبدالله ابن زید ولیده، خو نبي علیه السلام په هغه اذان ونه که. عمر ولیده، په هغه اذان ونه که. اذان یې په بلال وکه، ولې؟ د بلال اواز ښکلی و اوچتو. دا رواج د دې جوماتونو نه ختم کړو. دا زموږ په ټولو جوماتونو کې دي. الفاظ نشي ویلی، الفاظ غلط وایي. اذان به کوي للصلاة، دا نور نیم الفاظ چوپ وایي ځان سره. حی علی الصلاة په قلاره وایي. زما معززو علماو نه جوماتونه ډک دي، د قاریانو نه ډک دي. پکار دا ده هر مسجد والا که خپل دی او که پردي دي اذانونه ونه شرمو.
د کم جماعت نه چې اذان اواز ښکلی وځي دا خپله یو دعوت دی. اذان خو د الله دین ته خلک رابلل دي چې په یو کلمه کې 50 ځله ټوخیږي او اواز یې نه راوځي د خلکو نفرت پیدا شي. ما دلته ملګرو ته ویلي دي چې کم یو کس ښکلی اذان کوي دا به اذان کوي. دا قاري صاحب لرې ځای نه راځي جمعې په ورځ دا موږ زموږ سره زوړ شاګرد و کډی یې موړی ده تللی هم دی خو اذان یې ښکلی دی د ده حق دی د دې ناظم صاحب حق نه دی زما د رور حق نه دی زما د پلار حق نه دی. ولې د ده اواز ښکلی دی اواز یې چت دی. داسې هر قاري راځئ چې دا رواج ختم کړو د جوماتونو نه چې د شیخ صاحب مولوي صاحب پلار یا د جماعت مشر او واکدار بابا فلانکې فلانکې اذانونه الفاظ هم غلط وای ټکي هم غلط وای نیم وای او نیم خوري او لګیا دي اذانونه کوي. دا دعوت الی الله دی. دا به هغه انسان کوي چې څوک حقدار یو قاري د قرآن او بیا چې څوک اذان وکړي اقامت به مغه کوي. اقامت د هغه حق داسې نه چې اقامت به بل یو سړي ته ټیکه شوي. دا ټیکې د جماعتونو دا جانوازونه اجارې دا تاڼهداریانې دا ختمې کړو د جماعتونو نه. د جماعتونو نه نور ختم شي دعوتونه پکې نه کېږي. جماعت جوړ دی او مغه لس مقتدیان دي لس دي. دا ولې نه اذان صحیح دی نه خطیب تقریر صحیح کوي نه اقامت صحیح دی نه جمع ته مخکې کېدونکی خوش آوازه دی. اذانونه خطا اقامتونه خطا جمع خطا نو اثر د جماعت دعوت په څه کامیاب شي. الله دې موږ تاسو ته په دې عمل توفیق